یوه ښکلې نجلۍ ولې بدکاره شوه؟ نن درته د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پای وګورئ او زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. دا ښکلې نجلۍ وایي چې زموږ په خپل کور کې ښایسته زندگی وه او موږ ډېر په خوشحالۍ سره زندگی تیروله. یوه ورځ زما کشر ورور د یو بل ځوان سره په لوبو کې لانجه شوه او آخر زما ورور جګ شو، هغه بل ځوان یې په چاقو ووهه. هغه ځوان ځای په ځای مړ شو او موږ ته دښمني را په غاړه شوه. هغه خلکو همیشه موږ ته ګواښونه کول چې تاسو به یو هم ژوندی پرېنږدو، خو بالاخره د کلي مشرانو کېناستل او فیصله یې وکړه چې ما به یو پوډري ته په بدو کې ورکوي. ما ډېرې چغې ووهلې، ډېر مې وژړل چې د خدای لپاره ما سره دومره ظلم مه کوئ، خو چا هم زما غږ نه اورېدو او زه آخر هم پوډري ته په نکاح شوم. پوډري به همیشه را سره جنګونه کول، همیشه به یې وهلم او زما نه به یې د خپل نشو لپاره پیسې غوښتې. آخر زه هم مجبوره شلم او بدکاریو ته مې لاس واچو تر څو خپل ځان د لوږې څخه وژغورم او خاوند ته هم یو څه مقدار پیسې ورکړم. نن زما زندگی ډېره خرابه او په تیارو کې ده او ستاسو څخه هیله کوم چې د ورونو په بدل کې خویندې مه ورکوئ چې خاتمه به یې زما په شان وي.